بسم الله الرحمن الرحیم. د سونیل کندهار میډیا چینل ګرانو کتونکو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بایست او د صحت په جامو کې بایست. قدرمنو لیدونکو نن غلې ما د میوند شهیدانو ته د میوند شهیدانو اړوند معلومات په د احمد ضیا وحیدي د خولې څخه واورو. بیا هم زموږ سره مل پاتې شئ. د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د انګریز د وخت شهیدانو ته راغلي یو. غوښتل مو چې دغه شهیدانو او همدارنګه دغه شهیدانو په ویاړ چې کوم مینار جوړ شوی دی دغه په اړه د ملګرو سره معلومات شریک کوم. د میلادي کال چې اوس سنه 2023 کال تازه شروع شوی د فبروري میاشته د 1880 عیسوي کال د کندهار په لویدیځ کې د کندهار د لویدیځ د میوند ولسوالۍ په دښته کې د انګریزانو سره د سردار محمد ایوب خان تر مشرۍ لاندې یو ډیره سخته جګړه د انګریزانو سره وموښتل. په دا جګړه کې سردار محمد ایوب خان خپل قوات ټوله د لاس ورکړي وو. غرمه نږدې وله چې افغان مبارزین مجاهدین خپله ماته ومني او د انګریز لښکر بری ونیي چې دا د افغانانو په جګړه کې یوه پیغله هم د یو قمندان لور پیغله هم ورسره وله چې هغه ملالۍ میوندي نومېدل. نو ملالۍ د افغانانو بیرغچي چې هغه وخت د مبارزې بیرغ سور او سپین و، بیرغچي لګېدلی و، زخمي و، یعنې افغانان نږدې وه چې ماته وخوري. ملاله میوندۍ راله د افغانانو بیرغ چې د مبارزې بیرغ تورو سپینو دا بیرغ یې پورته کړي او پر غازیانو باندې د افغان ننګیالي غازیانو باندې دا ناره وکړله: خال به د یار په وینو کښېږدم چې په شینکي باغ کې سور ګلاب وشرموینه، که په میوند کې شهید نه سوې خدایوږه لالیه بې ننګۍ ته بدې ساتینه. دا ناره چې پر مجاهدینو وسول د مجاهدینو وینې په زور رالې او انګریز سره لښکرې یې مات کړي، سرکوبه یې کړي. دغه ماته انګریزانو ته نه شرمېدونکې ماته وله چې په 1881 کال د لندن په پارلمان کې د 160 رایو په تایید سره د کندهار محاصره یا د کندهار تخلیه تصویب شول او انګریزان د دې ځای څخه ووتل. غازي محمد ایوب خان د امیر شیر علي خان زوی و، د وزیر محمد اکبر خان وراره و، د امیر دوست محمد خان لمسی و چې دلته د جنګ کوو. کله چې امیر شیر علي خان خپل جانشین خپل ځایناستی خپل کوچنی زوی عبدالله جان وټاکئ نو ایوب خان او سردار یعقوب خان د ده څخه خوابدي سول. سردار ایوب خان رالی کندهار ته او امیر یعقوب خان د خپل پلار له طرفه څخه بندي سو. تاریخونه وایي چې کله دی بندي سو چې دی د محبسه راووتي نوکان یې ډېر غټ ول او په یو لیونتوب اخته سوی و. کله چې په لیونتوب اخته سوی و نو یو شرمندوکې معاهدې لکه د ګمرک معاهده چې ورته وایي غالب ګمان سره هغه د امضا کړل چې ور یې کړل. ایوب خان چې کله دلته د انګریزانو ته ماته ورکړله، کله چې د مجاهدینو جسدونه راټولېدل په دغه ټولو جسدو کې یوه پیغله هم وله چې هغه ملالۍ ول. د سردار محمد ایوب خان په امر ملالۍ د هماغه رود پر غاړه چې موږ تیس پر لارې راکړلو ښخه ده چې همدا اوس د دې ځای څخه ځو بیا به هلته چیش وکړو، د هغې پر زیارت باندې هم توقف وکړو او هلته به خبرې وکړو. دغه څلی یا دغه د ویاړ څلی چې د شهیدانو په وخت کې جوړ شوی دا د علي حضرت محمد ظاهر شاه بابا په وخت کې چې کله د کندهار رئیس التنظیمه وزیر محمد اکبر خان مومند و، هغه دغه څلی د دغه شهیدانو په یاد کې جوړه کړله. په 1922 عیسوي کال کې دغه څلی جوړه شول. د دغه څلی یا د دغه شهیدانو دپاره دغه د باغ منطقه او دغه مځکه د فرید میوندي د کورنۍ منسوبه ول چې د فرید میوندي د کورنۍ دغه مځکه دغه شهیدانو د دغه څلی د یاد لپاره ورکړي. فرید میوندي د میوند ولسوالۍ د محمد زو د ټبره څخه یو تن دی چې په تاریخو کې د ده نوم راځي.